طالبانو په افغانستان کې ډیر حیرانونکی کار وکړ. افغانانو ترڅنګ نړیوال هم ورته حیران پاتې دي. د طالبانو دغه کار څه معنی لري او تاسو یې په کومه سترګه ورته ګورئ؟ ملګرو راځئ چې طالبان څه وکړل په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. طالبانو دغه کار افغانان حیران کړي دي. یو طرف ته افغان سرتیري وژني او بل طرف ته داسې کار وکړي او افغانان بیا د طالبانو دغه کار هرکلی هم کړی ده. که تاسو د طالبانو له دغه کاره خوشحاله یې نو له موږ سره یې حتما شریک کړئ. وسله والو طالبانو د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ په 5 حوزو کې له شاوخوا 2500 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کړې دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې تېره ورځ د شینډن ولسوالۍ په زیرکو حوزه کې په 500 کورنیو د خوراکي توکو مرستو ویشلو سره په یاده ولسوالۍ کې له 2500 کورنیو سره د مرستې د ویش پروسه تکمیل شوه. دغه مرستې چې د طالبانو د مؤسساتو او شهدا او معلولینو ادارو په نوښت برابرې شوې په ترڅ کې هرې بېوزلې کورنۍ ته 2 بوجۍ اوړه، 2 بشکې غوړي، 8 کیلو حبوبات، مالګه او داسې نور خوراکي توکي ورکړل شوي دي. باید وویل شي چې طالبانو 2 اونۍ وړاندې د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ په 5 حوزو کې د هرې حوزې 500 بېوزلو کورنیو ته د خوراکي توکو په مرستو ورکولو سره تر دې دمه شاوخوا 2500 بېوزلو کورنیو ته مرستې ویشلې دي. ملګرو که چیرې طالبان له دغې مردارې جګړې تیر شي او ولس او د خاورې ته احترام وکړي نو باور وکړئ چې ټول ولس، ټول افغانان به یې ننګ وکړي. درنو لیدونکو تاسو د طالبانو دغه کار ته کوم نظر لرئ نو له موږ سره حتما پرېږدئ. آیا طالبان په دې اساس وخت کې داسې کار کول څه معنا لري؟ که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. ویډیو مو که خوښه شوي وي نو د سره ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.